سلامونه ګرانو هیوادوالو، د روژې مبارکې میاشت په تیرېدو او د نیکمرغه کوچني اختر په رارسېدو سره د افغانستان ټول غیور، نجیب او میړني ولس، بېوسو معلولینو او په کور دننه او بهر ټولو افغانانو او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته د کوچني اختر مبارکي وایم. هیلهمند یم چې د دغه نیکمرغه کوچني اختر په رارسېدو سره مو د خلکو ترمنځ لا د زیاتې خوشحالۍ، نیکمرغۍ او سولې ثبات صفحې لا پسې راژوندۍ شي. باور وکړئ په اختر کې 3 ورځو اوربند ته ډېر زیات خوشحاله یم. هیله او غوښتنه مې دا ده چې دغه اوربند زموږ په ګران هیواد کې د تل لپاره وغځېږي، چې نه بیا توره پورته شي او نه سر په وینو رنګ شي، چې نه بیا توره پورته شي او نه سر په وینو رنګ شي. باداره دغه جنگ دی د وطن اخیری جنگ شي. په درنښت ولی محمد نوري. ژوندی دې وي افغانستان.